د امازون ځنګل چې د 9 هیوادونو سره پوله لري د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل بلل کیږي چې وینزویلا، کولمبیا، ګویانا، برازیل او پیرو هیوادونو سره پوله لري. نن به تاسې د امازون ځنګل په اړه حیرانوونکي معلومات واورئ چې مخکې مو شاید نه وي اورېدلي. زه فرمان الله ریحان یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې ښه راغلاست وایم. د امازون ځنګل یو داسې ځنګل دی چې تر اوسه یوازې 8 سلنه برخې ته انسانان لاسرسی لري. یعنې دا ځنګل نږدې 92 سلنه داسې ګڼې او ویرونکې برخې لري چې تر اوسه انسانانو قدم نه دی پرې ایښی. د دې ځنګل بشپړ پراخوالی 6.7 میلیونه کیلومتره مربع کیږي، په داسې حال کې چې د افغانستان ټول مساحت 6.25 کیلومتره مربع کیږي. په دې معنا چې په امازون ځنګل کې د افغانستان یا پاکستان په څېر 10 هیوادونه په بشپړ ډول ځایږي. همدا لامل دی چې موږ له دې ځنګل څخه 60 سلنه اکسیجن ترلاسه کوو، ځکه دا ځنګل په 390 بیلیونو ونو پوښل شوی. د امازون ځنګل یا باراني ځنګل چې راین فورسټ هم ورته وایي په اوسط ډول په کال کې 220 باراني ورځې لري. د یوې څېړنې له مخې د دې ځنګل د ونو ګڼوالی او لوړوالی له امله د باران څاڅکي نږدې تر 10 دقیقو پورې تر ځمکې نه رسیږي. د امازون ځنګل د نړۍ په 9 هیوادونو کې غځېدلی دی چې تر ټولو زیاته برخه په برازیل هیواد کې راځي. د دې ځنګل ځینې سیمې دومره ګڼې دي چې لمر ورته نشي رسېدلی او په ورځ کې هم د شپې غوندې تیاره شتون لري. د نړۍ 40 سلنه څاروي، مرغان او حشرات د امازون په ځنګل کې موندل کیږي چې له دې جملې څخه 1400 مرغان، 200 مختلف کبان، 428 مختلف ځناور دي. په امازون ځنګل کې د میږیانو یو داسې خطرناک نسل هم شتون لري چې تاسو به حیران کړي. د بولټ این په نوم داسې میږیان چې 4 سانتي متره اوږدوالی لري چې د نړۍ تر ټولو لوی میږیان هم بلل کیږي. که چېرته دا میږیان انسان وچیچي نو دا دومره درد لري چې د انسان د مړینې لامل هم کیږي. په دې ځنګل کې داسې ځناور هم شتون لري چې د انسان مړینې لامل کیږي. په دې کې لومړی نوم د ګرین اناکونډا راځي. دا د نړۍ تر ټولو لوی مار دی. لوی حیوانات په یوې جټکې سره له منځه وړي چې دا اناکونډا د پړانګ له منځه وړلو وړتیا هم لري. امازون ځنګل کې داسې حشرې هم شتون لري چې په یو ټک چیچلو سره انسان په 2 ثانیو کې مري. د امازون سیند د اوبو له حسابه په نړۍ کې تر ټولو لوی سیند دی چې 9000 کیلومتره اوږدوالی لري. سیند کې یو داسې چینه هم شتون لري چې تل پکې اوبه ایشېږي. د اوبو د حرارت درجه 100 سانتي ګریډ ته رسیږي چې د زیات حرارت له وجې هر څه پکې په اسانۍ سره پخېږي. خو تر اوسه څېړونکو د دومره حرارت اصلي لامل پیدا نه کړو. د امازون په ځنګل کې له 400 څخه ډېر ځنګلي قبایل میشت دي چې نفوس یې نږدې 45 لکه زیات او کم اټکل شوی دی. دغه خلک د 21مې پېړۍ په دې پرمختللي دور کې هم په همهغه ځنګلي سټایلونو کې ژوند کوي. که مو معلومات خوښ شوي وي د نورو دوستانو سره یې شریک کړئ او د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.